مې اخیستې دي دا به څنګه خرڅومه واخلئ میخه واخلئ ګوسپند واخلئ وزه واخلئ غویینه میخه واخلئ مخونه غوا واخلئ وزهینه غوا واخلئ راځئ لکه چې راغی چې راپیښ سو خریدار راپیښ سو ستړی مشه جوړ تازه په خیر جوړ تازه په خیر اوره جوړ ته رنده وګوره سترګې مې جوړې پښې مې جوړې دي دونه واخله لرمه د قرباني دپاره وزه اخله افغاني دود در سره کومه وزه اخلې واخله کومه وزه اخله هغه سپینه وزه چې د پسو ده دغه وزه چې د تا پرې ګوته کېښودله دا سپینه ده خو په هغه روپۍ ده 100,000 روپۍ ده دومره قیمت هغه څه پرېښو بیا دغه وړه واخله نو د وړۍ واخله وړۍ خوښه کړه د وړه په څو ده د وړه چې ده په دومره وړه شیخ اخلي غټه اخلي بیا هغه میږه وګوره هغه په څو ده هغه بیا چې ده تا لپاره که نه چې مراد دې وکړم 45,000 روپۍ ده قطر نه کېږي میږه او 45,000 افغانۍ میږه ده جوړه داسې یو مناسب مال مې راوستی ده مناسب شی راته وښیه چې د قربانۍ دپاره اخلمه د افغانستان حالت خو تا ته معلوم دي که نه نن سبا چې څه حال ده سم شی راته وښیه او دومره وخت هم لرمه چې بیا زه مولیده کومې اخلې ګوته بېکي ده هغه مخامخ هغه شاتوري غوندې رنګ چې لري هغه په څو ده دا به د ستا لپاره یې په 15,000 روپۍ چې ډېرې خبرې نه وي هغه نه لږ دی دا وزه ده د مګینه وزه سره ډېرې لري وازه داسې وازده لري چې خبرې مه کوه جوړه تیاره ده دا اوس راغلی و یو ډاکټر راغلی و ویلي وی د دې واکسین کوم واکسین مې ورته کړې ده ټیسټ مې ورته کړې ده ورته کړی د مګینه وزه د کرونا پرېږدي د مګینه وزه سره میږه ده که وزه ده د مګینه وزه څه شی وي مګینه وزه مونږ هغې وزې ته وایو چې لکه چاغې غوښې نه ښیي هماغه ده نو مګینه وزه ده صرف لم نه لري نوره زمونږ سره برابره ده خریدار یې که نه خریدار یې که نه وروره د تا چې کوم مال راوسته دا زما نه لګېږي ډېر وړکی ده خیر د 500 کم یې ورته ورکړه سلې نور یم کم شي بس تراکړ پنجه واچوه سلې نور یم کم شي نه قسم په خدای چې سلې مې درته نه وروره تا نه بلکل د تا دومره سامان مې په آخر چې غواړې تاسو مناسب مال وي د اختر د قربانۍ دپاره یو مناسب چې نه ډېر غټ وي نه ډېر وړکی وي نه ډېر قیمته وي نه ډېر ارزان وي او نه ډېر ښایسته وي نه ډېر بدرنګ وي نه ډېر یو خبره درته کومه نه ته دا غوښه بېوې شوې یم که کور کې ساتې خو زه پوهېږم چې افغانان دغه غوښه ټوله په کور کې ساتي په خدای ته غریبان ته ما خرڅوې که د ما سره عمرې مال دی مال ته به یې خوراکې کړی دی ته بس وایې خله چې پخ ته تا مال راوستلی دا څه شی دی دا ما مال بېزتي مه کوه نه یې اخلم نه یې اخلم چې نه یې اخلې دوبۍ کې ځان ته واخله په سعودیه کې ځان ته واخله ته زما مال بېزتي مه کوه خلک السلام علیکم اهلا وسهلا یو میږه دلته افغانستان ته ارسالم زما بازار مه خرابوه بازار دې را خراب کړه په خدای چې زه نو بازار دې را خراب کړه زما د مال بېزتي کوې واخلي قرباني به یې کړي بس ټوله وخت به په یخچالونو کې کېږي بیا وایي چې موږ قرباني وکړه هو توره کړه چای دی هلته کښېنئ